بسم الله الرحمن الرحیم. خیرمن دوستانو، السلام علیکم ورحمت الله. په دې هیله یم چې ټول روغ جوړ اوسئ. نن زمونږ د اډوبي فوټوشاپ لومړی درس ده او په دغه درس کې غواړم چې تاسو ته فوټوشاپ سافټویر یا فوټوشاپ پروګرام در معرفي کړم. فوټوشاپ ګورئ، وټ از فوټوشاپ. دا فوټوشاپ څه ډول پروګرام ده یا دا څه ډول سافټویر ده؟ Adobe Photoshop is one of the most powerful images editing software programs in the world. دغه فوټوشاپ چې د یو د ایمیج یا د عکس د ایډیټ کولو قوي سافټویر ده په ټوله دنیا کې. It's developed by Adobe کمپنی لخوا څخه جوړ شوی ده. یعنی دغه فوټوشاپ پروګرام چې دی دا د ایډوبي کمپنۍ لخوا څخه جوړ شوی. دغه ANC د انکورپوریټډ په معنا باندې دی. یعنی دغه پروګرام چې جوړ شوی د ایډوبي انکورپوریټډ کمپنۍ لخوا څخه جوړ شوی ده. It's widely used for images editing, graphic design and digital content creation. فوټوشاپ پروګرام څخه موږ تاسو کولی شو چې په ایمیج ایډیټینګ کې استفاده وکړو. یعنی عکسونه پې ایډیټ کولی شو، ګرافیک ډیزاین پې کولی شو، همدا ډول موږ کولی شو چې ډیجیټل نړۍ ته چې دی مختلف کانټینټ او محتوا چې د ډیزاین پورې مربوط وي هغه څنګه کو جوړې کړو پې. یوزز آف فوټوشاپ ده، یعنی فوټوشاپ موږ په کومو برخو کې کولی شو چې ډېر استعمال کو. لکه څنګه مې چې مخکې ویلې ګرافیک ډیزاین کې فوټوشاپ کولی شو استعمال کو، استفاده ورځنې وکړو. فوټو ایډیټینګ کې کولی شو استفاده ورنه وکړو. ډیزاینینګ پوسټرز ان بینرز کې کولی شو استفاده ترېنه وکړو. سوشل میډیا کانټینټ ډیزاین، لکه دغه فیسبوک دپاره که تاسې کوم پوسټر جوړول غواړئ، کاور فوټو غواړئ، پروفایل غواړئ، یوټیوب دپاره تاسې تمنایل جوړول غواړئ، چینل آرت یا چینل بینر غواړئ جوړ کړئ، یا هم تاسې غواړئ چې یو ویب سایټ تاسې ډیزاین کړئ. نو دغه ټول کارونه موږ تاسې کولی شو چې په فوټوشاپ سافټویر یا د فوټوشاپ په پروګرام کې ترسره کړو. Who uses Photoshop؟ فوټوشاپ څخه کوم خلک استفاده کوي، یعنی کوم خلک ضرورت لري چې دغه فوټوشاپ پروګرام څخه استفاده وکړي. لومړی خو ګرافیک ډیزاینرز دي، یعنی هغه خلک چې هغوی ګرافیکس برخه کې کار کوي او ډیزاینران دي، نو هغوی د دغه پروګرام څخه استفاده کوي ځکه دا ډېر یو اډوانس پروګرام ده او ډېر یو قوي پروګرام ده د ګرافیک ډیزاینینګ دپاره. فوټوګرافرز یعنی هغه خلک چې عکسونه اخلي او هغوی عکاسان یعنی دغه پروګرام څخه استفاده کوي ځکه ټول تصویران په دغه پروګرام کې ایډیټ کیږي او جوړیږي او منظمیږي. کانټینټ کریټورز، ګورئ دغه کم خلک چې یوټیوب چینلونه لري یا فیسبوک پیجونه لري او دوی چې د محتوا جوړوي نو دوی هم دغه پروګرام څخه استفاده کوي. اډورټایزینګ کمپنیز دي، کومې کمپنیانې چې د بازار موندنې په برخه کې کار کوي نو دوی هم د دغه پروګرام څخه استفاده کوي. سټوډنټس اینډ ټیچرز، استادان او شاګردان هم دغه پروګرام یوز کوي او استفاده ورځنې کوي. د فوټوشاپ ورک سپیس ده، انشاءالله دا پریکټیکل تاسو ته ښایم چې کوم مینو بار د ټولز دي، پینلز دي، کینواس دي، په دې ټولو باندې پریکټیکل کار کوو. ګورئ د فوټوشاپ لکه څرنګه چې هر پروګرام ځان ته ایکسټنشن لري او مختلف فارمټ فایلونه چې دی سپورټ کوي، فوټوشاپ هم د PSD خپله د فوټوشاپ اوریجنل فایل ایکسټنشن ده PSD. ولې د دې ترڅنګ JPG چې کمان ایمیج فارمټ شکل لري دا هم سپورټ کوي، PNG هم سپورټ کوي چې دا ترانسپیرنټ بیکګراوند لري یعنی سپین بیکګراوند لري چې زه به یې پریکټیکل هم ترانسپیرنټ بیکګراوند تاسو ته ښایم. او PDF فارمټ هم دغه پروګرام سپورټ کوي، یعنی دغه پروګرام چې کوم فارمټونه سپورټ کوي هغه خپله PSD فایل دی چې د کې موږ تاسې به ایډیټ هم کولی شو ځکه خپله د ایډوبي فوټوشاپ فایل ده. JPG او PNG او PDF دې کې به موږ تاسې لکه PSD کې چې کوم ایډیټونه کولی شو لاس هم پکې خلاص وي، بیا په دې کې نشو کولی، دا نو فاینل شوي کارونه وي. په دغه فوټوشاپ کورس کې چې موږ پیل کړی او نن یې لومړی درس ده
په دې کې به تاسې په پای کې وتوانېږئ چې بیسیک فوټوشاپ ټولز وپېژنئ او دې سره به تاسې مکمل بلدتیا ترلاسه کړی واوسئ چې کله دغه زموږ کورس خلاصیږي. ورکینګ ویت لایرز، د لایرز سره کار کولو طرز و طریقه به تاسې زده کړی واوسئ. کالر اینډ لایټ اډجسټمنټ چې فوټوشاپ کې مهم دی، د رنګونو استعمال او همدا ډول د روښنایي کمول زیاتول دې پورې مربوط مسایل. پریکټیکل ډیزاین پروجیکټس به تاسو ته انشاءالله زه ترسره کوم. سکلز فار ریل ورلد یوز، او دا چې د واقعي یعنی په بازار کې چې کوم ضرورتونه دي په دغه برخه کې چې کوم پروجیکټس باید موږ ترسره کړو، په هغې هم زه تاسو ته د دغه پروګرام په پای کې کار کوم. نو زمونږ د دغه یو 2 پیجو یا د دغه څو سلایډونو نتیجه دا شوه چې فوټوشاپ یو مهم پروګرام دی، یو مهم مهارت دی د ګرافیک ډیزاینینګ دپاره. که تاسې چېرته غواړئ چې ګرافیک ډیزاینینګ ترسره کړئ، یعنې ګرافیک ډیزاینر شئ، نو دغه پروګرام تاسې ته ډېر زیات مهم ده. فوټوشاپ کې چې هر څومره اډوانس کار تاسې وغواړئ ترسره کولی شئ. حال دا چې نور پروګرامونه هم شته چې د فوټوشاپ څخه موږ تاسې کولی شو په اسانۍ پکې ډیزاین وکړو، ولې فوټوشاپ ډېر اډوانس ده. تاسې کولی شئ چې څومره هم پکې خواري کوئ، څومره هم ستاسې چې کوم ایډیا وي او کوم فکر تاسې سره وي، هغه تاسې کولی شئ چې پریکټیکلي فوټوشاپ کې ډیزاین کړئ او کریټ یې کړئ. فوټوشاپ پروګرام یا سافټویر هم لکه د نورو پروګرامونو په شان باندې مختلف ورژنونه لري. ګورئ، لومړی فوټوشاپ چې دی د CS6 په نوم باندې و چې دا ډېر پخوانی ورژن و. بیا وروسته فوټوشاپ CC 2018 شو، بیا فوټوشاپ CC 2019 شو، تر دې دمه چې اوسنی یا اپډیټ کوم ورژن چې دی هغه فوټوشاپ CC 2023 ده. او موږ چې کوم فوټوشاپ باندې کار کوو نو دا موږ سره 2023 ده، ځکه 23 لا ما پیدا نه کړه سټپ چې ما انسټال کړی وی. ولې مهمه خبره پکې دا ده چې دغه که چېرته تاسې د ډېر پخواني ورژن څخه هم استفاده وکئ، نو هغه کوم ټولز چې په فوټوشاپ کې دي، مین ټولز دي، هغه د دغه نوي فوټوشاپ کوم ورژن چې دی کوم خاص فرق پکې نشته. دا چې هر کال دوی دغه نوي ورژنونه اعلانوي، فقط سهولتونه پکې زیاتوي، ځینې اپشنونه پکې اضافه کړی واوسي، یعنې یو څه ابتکار پکې کوي، ورځ تر بلې پکې کار کوي تر څو دغه پروګرام هم شاته پاتې نشي او اپډیټ حالت کې واوسیږي او هر کال د اپډیټ کیږي، ځینې نوې خبرې پکې پیدا کیږي. ولې هغه بیسیک اساسي ټولز چې کوم پکې دي هغه ټول په پخوانی ورژن کې او اوسنی ورژن کې ټول همغه یو ډول کار کوي. په هر صورت نو دا و زمونږ د فوټوشاپ پروګرام معرفت چې په ټوله کې دغه یو جمله کې کولی شو خلاصه کړو چې فوټوشاپ د ګرافیک ډیزاین یا ایمیج ایډیټینګ دپاره یو سافټویر ده چې په ټوله دنیا کې خلک ورنه استفاده کوي او ډېر اډوانس سافټویر ده چې هر ډول ډیزاین وغواړو په دغه پروګرام کې ترسره کولی شو. او دغه پروګرام جوړ کړی د اډوبي کمپنۍ ده، دا یو امریکایي رسمي ثبت شوی کمپنۍ ده او د ګرافیک ډیزاین پورې مربوط مختلف سافټویرونه دوی نور هم جوړ کړي دي. اوس راځم پریکټیکل فوټوشاپ اوپن کوم. ګورئ، دا موږ سره د فوټوشاپ پروګرام ویلکم سکرین ده. په دغه ویلکم سکرین کې زه تاسو ته څو خبرې کوم. لومړی هم موږ سره دا ریسنټ دي. ریسنټ فایلز په دې معنا باندې یعنې هغه فایلونه چې موږ له مخکې نه اوپن کړي دي نو هغه ټول دلته موږ سره ریسنټ کې راځي. اوس خو ما سره دلته 2 فایلونه دي، که چېرته دلته زیات واوسیږي او زه دا ویکتور ووهم نو لاندې فایلونه مخکې ته راشي او مخکې فایلونه وروسته لاړ شي. د دې ویکتور کار دا ده. بل هم دلته نیم دی. ګورئ، موږ کولی شو چې ریسنټ فایلونه وګورو، د سایز په اساس یې موږ تاسې ځان ته تنظیم کړو، دا کارونه کولی شو. موږ سره دلته بل د تمنایلز مسله ده. ګورئ، اوس ما سره دا تمنایل شکل باندې یعنې لوی شکل باندې ښکاري، که دا لیست ورته انتخاب کړم ګورئ دا په دې شکل باندې بیا موږ ته ښکاري. نو هر ډول چې ستاسې ضرورت و تاسې کولی شئ چې همغه ډول دا ریسنټ فایلونه ځان سره وساتئ. فلټر د ګورئ، که دلته تاسې څومره فایلونه یوز کړي وي هغې ته نوم ورکړئ، یعنې دلته ریسنټ کې تاسې سره ډېر فایلونه اوسیږي نو کولی شئ د نوم په واسطه یې څنګه کې ځان سره سرچ کړئ، فقط همغه فایل نوم ولیکئ، تاسې ته د ریسنټ څخه پورته کوي. یوه خبره چې دلته ضرور ده باید تاسې ته وکړم هغه دا ده. ګورئ، تاسې ممکن په فوټوشاپ کې ډېر زیات فایلونه اوپن کړي واوسیږي، هر یو فایل چې تاسې دغه پروګرام کې اوپن کوئ هغه ریسنټ ته خپله راځي.
تاسو سره که دا ریسنټ فول شوی یعنی ډېر زیات فایلونه پکې راغلي اوسي دا به څه ډول تاسې کلیر کوئ. د دې د کلیر کولو طریقه دا ده تاسې به فایل ته راځئ او د فایل څخه به وروسته تاسې راځئ اوپن ریسنټ ته. دغه کوم فایلونه چې موږ اوپن کړي ګوره دا دواړه دلته شته. ممکن دا لیست ډېر زیات وګورو چې یعنې دا مکمل ډک شوی واوسیږي. نو بیا دلته سمپل کلیر ریسنټ فایل باندې کلیک تاسې وکړئ ګورئ دا مکمل موږ سره څنګه کېږي ریسنټ کېږي. بیا موږ کولی شو چې یو فایل اوپن کړو ډرګ اینډ ډراپ په طریقه هم کولی شو چې یو عکس راواخلو یا یو فایل راواخلو دلته یې واچوو موږ ته یې په فوټوشاپ پروګرام کې اوپن کړي. ولې دلته موږ یو دوه خبرې لرو یو نیو فایل دی بل اوپن ده. اوپن څخه هدف دا دی ګورئ زه اوپن باندې کلیک کوم فرض که زه ورته وایم دا یو زما پی سي یا کمپیوټر اوپن کوي هر ځای کې چې تاسې سره ستاسې عکس و له هماغه ځایه څخه یعنې خپل کمپیوټر نه انتخابوئ او د هغې نه وروسته راځئ اوپن کوئ. فرض که زه دا عکس انتخابوم اوپن کوم چې کله مې اوپن کړ اوس همدغه عکس ما سره څنګه کېږي فوټوشاپ پروګرام کې خلاصېږي. ګورئ دا ما سره څنګه شو فوټوشاپ پروګرام کې خلاص شو. زه بیرته له دې ځایه کلوز کوم چې کلوز مې کړ ګورئ دا ما سره څنګه ریسنټ ته راغی. زه بیا اوپن ته راځم چې کله بیا هم اوپن ته راغلم فرض که زه دا عکس انتخابوم دا اوپن کوم اوس دا عکس مې سره ګورئ فوټوشاپ کې څنګه شو اوپن شو. زه یې بیرته کلوز کوم چې کله مې دا کلوز کړو ګورئ دا هم ما سره ریسنټ کې څنګه شو اضافه شو. بیا راځم اوپن ته یو بل عکس غواړم چې زه ځان سره دلته اوپن کړم. فرض که دا عکس غواړم اوپن کړم صحیح ده. ګورئ دا عکس ما اوپن کړ ځان سره بیرته یې کلوز کوم دا هم ما سره څنګه شو ریسنټ کې اضافه شو. لکه د اوپن په ترو باندې کولی شو چې د خپل کمپیوټر څخه یو فایل یو عکس انتخاب کړو او هغه اوپن کړو په هغې باندې کار وکړو. ولې هغه باندې چې موږ کار کوو هغه ټول موږ سره ریسنټ کې راځي چې ریسنټ کې کله تاسې سره عکسونه زیاتېږي نو بیا تاسې کولی شئ چې فایل ته راشئ د فایل څخه وروسته تاسې راشئ اوپن ریسنټ ته او له دې څخه وروسته کلیر ریسنټ فایل لیست دا به ورته کلیک کړئ. ګورئ موږ سره مکمل څنګه شو هغه ټول کلیر شو او پاک شو. دومه مسله دلته نیو فایل ده. ګورئ نیو فایل موږ سره دلته څه کار کوي. کله چې زه نیو فایل باندې کلیک کوم دغه اوسني ورژن کې دغه تغییر چې راغلی هغه دا ده چې پخواني ورژن کې موږ سره ډېر شیونه نه وو ولې اوسني ورژن کې دغه سهولتونه رامنځته شوي. لومړی خو دلته ریسنټ دی یعنې ریسنټ په دې معنا چې مخکې ما کوم یو سایزونه څخه استفاده کړی هغه ټول موږ سره دلته راغلی دي. سیف څخه هدف څه شی دی. سیف څخه هدف دا دی که چېرته موږ یو سایز ځان سره سیف کړو هغه دلته موږ سره راځي چې زه پریکټیکل هم تاسو ته اوس ترسره کوم. بل فوټوس ده. ګورئ د فوټوس مربوط چې دی موږ سره دغه سایزونه دي تیار فوټوشاپ موږ ته جوړ کړي دي چې دا سایز د ډیفالټ لینډسکیپ دا دی دا مختلف سایزونه دي. همدا ډول پرنټ ته راځو. ګورئ د پرنټ مربوط وایي دا سایزونه دي هر څه تیار موږ ته جوړ کړی فقط تاسې یو کلیک پرې وکړئ دا سایز تاسې ته اوپن کېږي. یعنې دې ته ضرورت نشته چې دلته تاسې په دې سیټینګونو کې تغییرات راولئ. هر څه که تاسې ضرورت وي نو تاسې کولی شئ له همدې نه استفاده وکړئ. آرټ اینډ السټریشنز د دې پورې مربوط چې کوم سایزونه دي دی هم موږ ته تیار جوړ کړي دي. د ویب ډیزاینینګ دپاره چې کوم سایزونه دي هغه ټول موږ ته تیار له مخکې نه جوړ شوي دي او سایزونه انتخاب شوي دي فقط کلیک پرې کوو او موږ خپل ایډیټ پرې ترسره کوو. بل موږ سره د موبایل برخه ده. هر موبایل سکرین فرق کوي لوی او کوچنی لري. نو ګوره آیفون ایکس دپاره دا سایز ده آیفون 6 اوه اته دپاره دا سایز ده. همدا ډول انډراید دپاره واش دپاره که چې تاسې ډیزاین کوئ نو تیار هر څه سایزونه برابر دي فقط تاسې کلیک پرې وکړئ او په همغه اندازه سایز تاسې ته اوپن کېږي او تاسې کولی شئ چې بیا په هغې کې ایډیټ ترسره کړئ. فلم اینډ ویډیو. ګورئ فلم او ویډیو پورې مربوط چې کوم سایزونه دي هغه هم تیار دي ریډیمیډ جوړ کړي دي. تاسې کولی شئ 2K 4K HD MP3 MP4 لکه دا ټول سایزونه تیار جوړ شوي دي کولی شئ چې تاسې ترېنه استفاده وکړئ. ما تاسې ته دلته وویله چې دلته سیف مسله ده. دلته د ښي لاس کې چې موږ سره دا څه اپشنونه ښکاري ګورئ د دې څخه هدف څه شی ده. لومړی موږ سره ګورئ دلته د ویټ په دې معنا باندې فرض که دغه سایزونه چې کوم دي دا یو سایز هم زه نه غواړم زه په خپل خوښه باندې یو سایز جوړول غواړم. فرض که زه داسې ورته وایم چې 2000 پکسله 2000 چې شی پکسل غواړئ انچ غواړئ سانتي متر غواړئ پاینټس غواړئ چې هر یو غواړئ تاسې دلته ورته انتخاب کړئ. معمولا فوټوشاپ کې پکسلز انتخابیږي.
نو زه ما ورته پکسلز انتخاب کړ چې زما د دغه سایز 2000 پکسله چې دی ویډ اوسیږي او هیر یې څومره اوسیږي. فرض کړه هیر یې ورته وایم 2000 چې مربع شکل ته راشي. او دلته هم کولی شو چې فرض مثال موږ تاسې اورینټیشن انتخاب کو. خیر اورینټیشن مې هم ورته انتخاب کو. اوس داسې کار کوم ریزولوشن ورته انتخابو. ریزولوشن د عکس کیفیت ته ویل کېږي، یعنی چې پکسلز خراب نه کړي. کله چې موږ یو عکس ډېر زوم کوو نو پکسلز باید خراب نه کړي، دلته ریزولوشن ورته انتخابو. معمولا ریزولوشن 300 مناسب دی 300 پکسلز کې. بل موږ سره کالر موډ د آر جی بي دی او سی ام وای کی دی، ګریسکیل دی، لیب کالر ده. هر کالر چې تاسې غواړئ، خو دلته دوه کالره چې ډېر مهم دی، یو آر جی بي ده او بل سی ام وای کی دی. آر جی بي چې دی ډیجیټل نړۍ دپاره پکارېږي، یعنې سکرین او شیشې پر مخ چې کوم ډیزاین موږ تاسې کوو چې په هغې کې موږ نمایش ورکوو، هغې ته آر جی بي کالرز ویل کېږي. سی ام وای کی بیا د پرنټ دپاره استعمالیږي. بل هم موږ سره بیکګراوند دی، بیکګراوند باندې پریکټیکل انشاءالله کار کوو. وایټ دی، بلک دی، بیکګراوند کالر دی او ټرانسپیرنټ، دا مسایل دي. خیر په هر صورت فرض که ما دغه اندازه ورته انتخاب کړلو، اوس غواړم همدغه اندازه څنګه کړم ځان سره دلته سیف کړم. که کریټ وهم دا ما سره کریټ کېږي، خو دلته سیف کې نه سیف کېږي. فرض که زه ورته وایم دا یو داسې یو اندازه ده، داسې یو سایز ده چې همیشه زما پکارېږي، نو زه دلته راځم دغه کوم ویکټور چې تاسو ته ښکاري په دې باندې کلیک کوم. چې کله مې کلیک کړ دلته ورته نوم ورکوم. تاسې چې هر نوم ورکوئ، اوس سیفډ 1 راغی، زه په همدغه نوم باندې دا څنګه کوم سیف پریسیټ کوم. او له دې څخه وروسته دا ګورئ ما سره دلته سیف شو. تاسې ریسنټ ته راشئ، دا ریسنټ فایلونه دي. چې کله سیف ته راشم دا ما سره د سیف فایلونه دي. اوس زه دا کریټ کوم. ګورئ دا سایز ما سره څنګه شو، کریټ شو او جوړ شو. فوټوشاپ کې دا مهمه خبره هم ده چې کله تاسې یو ډیزاین جوړوئ، باید دغه ډیزاین سایز تاسې ته معلوم واوسیږي. که تاسې فرض که سایز ته ونه ګورئ او ډیزاین جوړ کړئ، نو بیا فرق پکې راځي. نو تاسې سایز ته کتلی، همغه مطابق تاسې ځان ته سایز دلته جوړوئ او بیا ډیزاین کوئ. لکه دا سایز زه بیرته کلوز کوم. چې کله مې کلوز کړ، زه بیا نیو فایل ته راځم. چې کله نیو فایل ته راغلم، دا ما سره ریسنټ فایلونه دي، کوم چې ما مخکې یوز کړي دي. فرض کړه له دې 1420 پکسلو کې ماته دغه یو سایز ضرورت شو. دې باندې کلیک کوم او کریټ ته راځم. ګورئ دا سایز یې ماته اوپن کړ. دا بیرته کلوز کوم. بیا هم نیو فایل ته راځم، سیف ته راځم. دغه کوم فایلونه سایزونه چې ما سیف کړي اوسیږي، تاسې هم دغه طریقې نه استفاده کولی شئ. چې کله تاسې سره فرض کړه کوم ځای کې کار کوئ، طبیعي خبره ده چې هلته چې کوم ډیزاین تاسې کوئ مشخص سایزونه به وي. هغه سایزونه تیار دلته ځان سره یو وار جوړ کړئ، ځان سره سیف کړئ، سیف کې به واوسیږي. هر کله چې ضرورت کېږي کلیک پې کوئ، همغه درته اوپن کېږي، کار پکې وکئ. او کله هم چې په کار نو سمپل کولی شي، دلته موږ سره تیار د ډیلیټ دپاره آپشن شته. ډیلیټ باندې کلیک کوو، هغه موږ سره څنګه کېږي، ډیلیټ کېږي. نو خدای دې وکړي چې تر دې ځایه تاسې پوه شوي اوسئ. نو کله هم چې سایز مسله خلاص شو، سایز هم یا له دې ځایه انتخاب کړه، یا فرض که په کسټوم شکل باندې دلته راغلی، خپل هم ځان سره سایز جوړ کړه او ځان سره هم سیف کړه او بیا هم کریټ کړه. فرض که دا اوس موږ یو دا سایز انتخاب کړی، دا ځان سره کریټ کوم. دا ما سره یو سایز شو. اوس دا موږ سره مین انټرفیس شو نو د فوټوشاپ پروګرام. دغې ته چې دا چې تاسې ته ښکاري دي ټول ته مینو بارس ویل کېږي. دا موږ سره مختلفې مینوګانې دي او هره مینو چې دی ځان ته کمانډونه لري چې موږ تاسې انشاءالله په دې کې مهم کمانډونه په راتلونکي درسونو کې وایو. د دې تر څنګ موږ سره دا هوم ده چې هوم باندې کلیک وکړو، بیرته موږ لومړی حالت ته راولي. بیا هم راځم کسټوم ته او کریټ ته راځم چې بیرته ماته دا انټرفیس کلاو شي. خیر اوس له دې وروسته چې د مینوګانو تر څنګ دا موږ سره اپشنونه دي، دا موږ سره ټولز دي. دا چې تاسې ګورئ دا موږ سره مختلف ټولز دي. فوټوشاپ چې کوم کار موږ ترسره کوو، هغه ټول د همدغه ټولز په واسطه باندې موږ کار ترسره کوو. او هر ټول باندې چې موږ کلیک کوو نو هغه ځان ته اپشنونه لري. ګورئ دلته سلیکشن ټول باندې چې کله کلیک وکړم، دا دلته اپشنونه یې راځي. که موف ټول باندې زه کلیک وکړم، د دې مربوط پراپرټیز اپشنونه چې کوم دي راځي. کراپ باندې کلیک وکړم، د دې مربوط موږ سره چې کومه پراپرټي او اپشنونه دي هغه ټول موږ سره دلته راځي. زه دغه کم پینل چې دی د ټولز پینل، دا زه خوځولی راخوځولی یم چې ما ځای کې دی چې خوښه وکړي. د فرض که بیرته خپل ځای ته راولم، هم کولی شو چې خپل ځای ته یې راولو.
دلته تاسو ته که دغه ښکاري دلته کلیک وکړئ دا ټول تاسو ته دغه ټول مکمل پینل په یو خط کې مستقیم ښکاري. که تاسې دوه خطه غواړئ نو په دې شکل کولی شئ هم دلته بېرته کلیک وکړئ او دا په دې شکل راولئ. فرض که زه دا پینل راخلمه دلته یږدمه، بل هم موږ سره دلته نور څه پینلونه دي. ګورئ دا د چینل مربوط پینل ده، دا هم راخلم دلته یږدمه. بل پینل موږ سره د پات دی، دا هم دلته راخلم. د لیر مربوط پینل دی. یعنې ټول مختلف پینلونه دي چې موږ تاسې ورڅخه استفاده کوو. خو زموږ چې فوټوشاپ کې ډېر زیات په کارېږي هغه موږ سره د لیر مربوط پینل ده. زه غواړم چې یوازې دا پینل دې ما سره یا نور دې ونه اوسېږي. لومړی خو دا کار کوم کله هم چې موږ فوټوشاپ اوپن کوو دا ټول پینلز موږ سره واوسېږي او دغه پینلونه موږ راواخلو، موږ نه ټول لکه اوس په شانتې ګډ وډ شي. نو دا به بیرته جوړوو څنګه؟ سمپل تاسې راشئ وینډو ته، چې کله وینډو ته راشئ ورک سپیس ته راشئ. د ورک سپیس څخه وروسته تاسې راشئ دلته ریسیټ اسینشلز ته. کله هم چې ریسیټ اسینشلز ته راغلی او دلته مو کلیک وکړه، ګورئ هر څه پینلونه چې موږ سره بای ډیفالټ باید واوسي دلته هغه ټول بیرته راځي او جوړیږي او منظم کیږي. خو زه ورته وایم چې نه، زه ځان ته دغه انټرفیس په دې شکل جوړوم چې په راحته کار وکړم، یعنې ډېر پکې بیروبار ونه اوسېږي. لومړی خو زه راځم دلته په دغې ویکټورونو باندې کلیک کوم او دا ځان ته غواړم چې په دوو قطارو کې دا ټولز ما ته وښودل شي. دوم کار دا کوم، زه ورته وایم چې ته داسې کار وکړه، رایټ کلیک دلته لیفټ کلیک کوم او کلوز ټیب ګروپ، دا یو ګروپ لرې کوم. بل هم پراپرټیز پورې مربوط چې دا کوم اپشنونه دي دا هم زه ما ورته وایم دلته نه دی په کار. رایټ کلیک کوم ټیب ګروپ دا هم لرې کوم. چینل باندې کلیک کوم او بیا راځم دلته دا کم نښان چې د درې خطونه سر په سر دلته کلوز ټیب ګروپ دا هم څنګه کوم کلوز کوم. ګورئ دا ما ټول څنګه که کلوز مې کړه. دا یو مې ټول مکمل کلوز که. خو اوس دلته زه غواړم چې دوباره دا بیرته راولم. یعنې یوه طریقه خو یې وینډو له دې ځایه هم کولی شو چې موږ دلته راشو رایټ کلیک وکړو او دلته هم موږ ورته ریسیټ اسینشلز باندې کلیک وکړو، ټول بیرته موږ سره راغی. زه اوس ورته وایم چې دغه د لایر پورې مربوط چې کوم پینل دی دا دې موږ سره واوسېږي او دا نور بیرته ټول څنګه کوم له منځه یې وړم او دا دلته زما ورته وایم په کار نه، داسې بیروبار یې جوړ کړی. ښه، او له دې وروسته چې دا ټول ما دې ځینې لرې که دغه کم د لیر مربوط پینل چې دی زه دا راخلم دلته یې ورغورځوم، یعنې یوازې موږ سره د لیر مربوط پینل پاتې شو، نور اضافي ټول لرې شول. نو دا کار په دې طریقه ترسره کولی شو او دلته هم کلیک کوو چې دا موږ ته په دوو خطونو کې وښودل شي. یعنې ستاسې خپله خوښه ده، خو زه معمولا په دغه شکل استعمالوم او همداسې ورسره عادت یم. نو ملګرو دا و زموږ د نن ورځې درس. هیلهمند یم چې یو څه مو ترېنه ترلاسه کړی واوسي. سبا انشاءالله بیا موږ تاسې پریکټیکل په ټولز باندې خبرې کوو. نن همدغومره درس کافي دی چې موږ فوټوشاپ معرفت وکړه او همدا ډول چې کوم ځایونو کې فوټوشاپ استعمالیږي، کوم کارونه په دغه پروګرام باندې کولی شو او د فوټوشاپ ویلکم سکرین او پریکټیکل انټرفیس کې چې څه مهمې خبرې وي نو هغه مې تاسو ته وکړلې. انشاءالله سبا بیا موږ تاسې پریکټیکل په موو ټول او سلیکشن ټول باندې کار کوو.